سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة لا ظل إلا ظله. او کسان داسې دي چې الله عز وجل د قیامت په ورځ د خپل عرش تر سوري لاندې ځای ورکوي. په هغه ورځ به د عرش الهي د سوري سما سوی بل سوري نه وي. د محبت معیار درښیي. یو کس په هغه اووه کسانو کې څوک دی؟ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل. یو سړی دی، یو داسې ښځه پر پیښه شول، ډېره دې حیاوي چې شرف والا ښځه وه، د قوم ښځه وه، د خانانو د کورنۍ ښځه وه، شرف و قوم نسب والا ښځه وه، او جمال د ښه ښایست ښځه وه. د ده سرې اړیکه شول، آن خبره تر دې ځایه پورې ورسېدل العیاذ بالله چې د دې ول راسه فحشا و ګناه وکړو، هر څه اماده شول. فقال إني أخاف الله عز وجل. د ځوان ورته ویل زه د الله څخه بیریږم، زه دا کار نه کوم. دا یې معیار دی. دلته نو معلومه شول چې دا شخص په عشق الهي ګرفتاره دی. دغه نو د الهي عشق دی، دا د نبوي عشق دی. دا معیار دی چې حکم د بل چا هم راغی، حکم د نبی کریم علیه السلام هم راغی. د تضاد په صورت کې د څه وکړل؟ نه مخلوق حکم یې، بلکې د اقرباو د خپلوانو حکمونه یې تپښو لاندې کړل. د الله عز وجل نبي سنت یې راژوندی کړي. دغه نو بیا د محبت معیار دی. النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم. نبي چې دی مسلمانانو ته تر ځانو هم زیات نږدې دی. وازواجه امهاتهم. دغه نبی بیبیانې چې دي دا د دې امت مندې دي. دا مجبه معنا. هر نبی د خپل امت لپاره د روحاني پلار حیثیت لري. لکه استاد چې روحاني پلار دی کنه دی، دغسې هر نبی د خپل امت لپاره روحاني پلار دی. یو قرائت دا قراو حضراتو دا دی: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. دا عبارت ورسره په یو قرائت چې دغه نبی بیبیانې د امت مندې دي، وهو اب لهم، دی د امت پلار دی. علماو اختلاف کړی دی، د علمي بحث دی. ځینې علما دا نه خوښوي چې نبی کریم علیه السلام ته د امت پلار وویل سي. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ندی محمد صلی الله علیه وسلم پلار د هیڅ کس پتا سي کې، د هیچا پلار نه دی. ولکن رسول الله وخاتم النبیین. نبی کریم علیه السلام د الله عز وجل نبی دی، اخر د نبیانو څخه. دغه آیت ځینې علماو دلیل ګرځولی دی چې نبی کریم علیه السلام ته د امت پلار مه وایاست. ځینې نور علماو بیا دا بل آیت دلیل ګرځولی دی: وازواجه امهاتهم. یو قرأت دی وهو اب لهم، او دی چیشتی پلار دی. نو ځینې علما به اجازه ورکوي. محققین علما فرمایي چې براه راست داسې مه وایي چې نبی کریم علیه السلام د امت پلار دی. تشبیه په انداز کې وایاست. نبی کریم علیه السلام امت ته داسې حیثیت لري لکه پلار چې اولاد ته حیثیت. دا د لکه کلمه ورسره کوي، دا د تشبیه کلمه ورسره کوي، په دې کې به ادب او تعظیم راسي. دا د سر مخلصوي. دا د محققین علماو قول دی. وازواجه امهاتهم. بیبیانې د نبی کریم علیه السلام چې هغه د امت مندې دي. تفسیر ته چې ولاړ شي څه وایي؟ وازواجه امهاتهم فی التعظیم والتوقیر والتکریم. داسې مور مو نه ده لکه سکه مور، ځکه چې د سکه مور څخه ستر نشته، لیکن بیبیانې الله عز وجل په قرآن کریم کې په ستر و حجاب و پردې باندې مکلفه کړي دي. سکه مندې مو نه دي. د سکه مور څه چې شي نشته، ستر نشته. سکه مور چې د هغه د زوی میراث وړي، زوی د مور میراث وړي. موږ د بیبیانو میراث نه وړو، بیبیانې زموږ میراث نه وړي. بیبیانې د امت څخه باید پرده وکړي. بیبیانې باید څه وکړي؟ پرده وکړي. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. سر مخلاصو. اے زما بندگانو، الله عز وجل فرمایي: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا.
کله چې تاسو د الله د رسول کور ته راسئ د بیبیانو څه ضرورت شی غواړي چې بیبي دا شی راکړه فاسألوهن من وراء حجاب مخامخ د بیبیانو مخونو ته مګورئ فاسألوهن من وراء حجاب ستاسو د بیبیانو تر مابین باید پرده وي د حجاب شاته یې غواړي د پردې شاته یې غواړي لاس راوښکئ چې بیبي دا شی واخله بیبي دا شی راکړه ذلك اطهر لقلوبكم پدې کې ستاسو د زړونو صفایي ده او د دوی د زړونو صفایي ده نن په افغانستان کې ځینې کسان د زړو صفایي نه غواړي ذکر دی سهال دی په دې فیسبوک کې سهال دی په دې رسنۍ کې چې حجاب نسو د دوی په حق کې الهي غضب العیاذ بالله وګرځي حجاب ستر پرده د قرآن په آیاتونو ثابت دی په سورۃ النور کې الله عز وجل فرمایي غیر متبرجات بزینا اے د امت شذو اے د امت بیبیانو اے د دې امت زنانو غیر متبرجات بزینا چې د باندې راوځي به ستاسو زیب زینت خلګونه وي تور پوړنی به ستاسو پر سر وي چادري او برقه به ستاسو پر سر وي داسې پوړنی او ټکرې به ستاسو پر سر وي چې د سر سنیولې ترنو کتا سي بکشي پټیاس غیر متبرجات بزینا ستاسو زینت او شایست به خلګونه وي دا الهي حکم دی سنوکتی بوس خلکو پکې راستلې کې आवाज پر حدیث باندې دا شی ثابت شوی وای دا ضعیف دی او دا کمزوري دی علامه پلان کې ورته ضعیف ویل دي علامه ورته کمزوري ولې دي بعض موضوع ورته ویل دي څو لیکن الله عزوجل څنګه مهربان ذات دی سوار لسنیم سو کال مخکې الله عزوجل د حجاب د پردي حکم په قران کې بیان کړی دی چونو چرا نسته د قران د هر حکم ولو کادنا حکم یعنی یو حکم دی مستحب حکم قران کې استحبابي احکام هم راغلي د قران د ادنا حکم څخه منکر العیاذ بالله تدی کافر دی پام کوي چې ورغټنه سي پام کوي چې ورغټنه سي سوي الله عز وجل واذا سالتموهن فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب چاته د پردي حکم سوي دي بیبيانی په کم کور کې ناشتي وي بیبيانی د نبی کریم علی السلام په داسې کور کې ناشتي وي چې جبرئیل امین د اسمانو څخه راغی سیده باغ کور ته دی بیبيانی په داسې کوټو کې ناشتي وي چې آسماني وحی په کوټو کې نازلېدل بیبیانی په هغه کوټو کې ناست وي چې نبی کریم علیه السلام به دومره اوږدې سجدې په هغه کوټو کې کولې حتی تتورت قدماه چې قدمونو مبارکونه به وپړسېدل او سسبل د ډېرې سجدو او د ډېر وخت څخه بیا هم الله عزوجل فرمایي چې کله تاسو زما د نبی د بیبیانو څه شی غواړي باید حجاب او پردې په مابین کې دا سورۃ الاحزاب دی او تر دې صریح حکم وګوره اوس نه څوک وایي دا حکم خو بیبیانو ته دی دا خدای الله عزوجل د نبی بیبیانو ته حکم راغلی د افغانستان زنانو ته نه دی راغلی نو واورا یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین سو شان راويستل یا ایها النبی ای زما نبی قل لازواجک خپل بیبیانو ته وایا وبناتک خپل لورګانو ته وایا فاطمه د کلثوم د زینب ده خپل بیبیانو ته وای ونساء المؤمنین د ټول نړۍ د مسلمانانو شذو ته وای یدنین علیهن من جلابیبهن راوزړوي خپل پر سرو باندې لوی لوی ټکری او لوی لوی پوړینا دا نشي شکم سورۃ الاحزاب نپیزو سم شمار آیت دی غالبا ذالک ادنا ای يعرفنا دا پرده کول دا پوړنې پر سره چول دا برقه او چادرې کول دغه ستر کول دا ډېر نږدې دي ایو عرفنه چې وپېژندل سي چې دا اصلي ښځې دي دا حیاداره ښځې دي دا باعفته ښځې دي څوک چې پرده کوي څوک چې پوړنام پر سر کوي څوک چې چادرې کوي ذلک ادنا ایو عرفنا الله عز وجل فرمایي دا ډېر نږدې دي چې دوی وپېژندل سي فلا یؤذینا د فاسقانو فاجرانو منافقانو له طرفه به بیا څوک تکلیف نه ورکوي ځکه هغه پوهېږي چادرې واله ده دا باعفته او باحیا ښه ده لیکن بې ستر چې راوځي هغه پوهېږي دا بې حیا ښه ده په هغه زمانه کې هم فساد و چادرې والا ښځې ته غږ نه کوي ځکه هغه پوهېدلې چادرې علامت د حیا ده لیکن منځیانې به راوتلې هغه به بیا داسې راوتلې کمسل ښځې بې حیا ښځې بې عفته ښځې به بې پرده راوځي ذلک ادنى ان يعرفنا
وکان الله غفور الرحیم. الله عزوجل ډیر ښه بخښونکی ذاتي. تر اوسه پرې چې د چا څخه په ستر کې کوتاهي سوې وه، تر اوسه چې د چا څخه په ستر کې کمی سوی وستي توبه وباسي، الله عزوجل به بخښ ورته وکړي. واورېد څه شی واورېد؟ بیا دا شی پاتېږي داسې. هی 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 یو شی درښیم، یدنین علیهن من جلابیبهن. وای د یدنین کلمه چې د ادنا اون څخه د ادنا د نږدېکت معنا ورکوي، نږدې کول. کله چې د یوې ښځې مخ لڅ وي، دا واورئ نو خورا غوا جوړه ده. امریکایان هم نن زموږ د ښځو پر حجاب باندې بحثونه کوي، غرب هم نن زموږ د ښځو پر حجاب بحثونه کوي. بابا ته څه کوې؟ زه په اوسه کار مې کو، دا خو زما د دین جز دی، دا خو د قرآن آیت دی. دا 20 کاله زما او ستا مقابله او مجادله پر چی شوه سره، د دغه اسلامي نظام پر قیام وکنه. خبر هغه ده چې احکام به بیانوو، بل پیو پستا بیا موره چې وي چې ملا صاحب نن داسې وکړم، ملا صاحب نن داسې ولاړی. حق هر فیصله چې په نظام کې د قرآن په تایید وسول، هر فیصله چې په هر نظام کې د قرآن او د اسلام په تایید کېږي، د هغې موږ حمایه کوو. هر فیصله چې العیاذ بالله په هر نظام کې د قرآن یا د هغه رقم د اسلامي اصول خلاف کېږي، به مخالفت کوو. دې ته د چاپلوسي حکم ورکوي، دې ته د لیازګرۍ حکم ورکوي. صفا صفا خبره سره کوو چې د الله عزوجل د کلام سره موافق فیصله ده. الله عزوجل نور هم داسې کم مسائل چې اوس پاته دي یا نه دي عملي شوي، هغه دې الله عزوجل توفیق ورکړي. حدود قصاص دې الله عزوجل د ژوندي کړي. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. د دې امت افراد ته کنر دي که ښځه دي، په قصاص کې ژوند موجود دی. هر وخت چې د خیر قصاص هم شروع سو، هر وخت چې د لاسونو د پښو پرې کول شروع سول، بیا به د غلو نوم ختم سي د خیره، بیا به د قتل و قتال نوم ختم سي د خیره. هر حکم دغسې ژوندی کېږي. او دا دعا به کوو چې الله عزوجل دې مشرانو ته توفیق ورکړي چې هر حکم دغسې ژوندی کړي. ولې خیال دا